د کهانه شروعات د جنوبي کوریا د یو ښار نه کیږي چې په ښار کې په یو خوشي میدان کې څه ډرمونه ښخوي. دغه ډرمونو نه په نیمه شپه کې ناڅاپه سام نومي یو کس بار ته روځي، کوم چې په مکمله توګه باندې عجیبه غونته کې ښکاري. په اصل کې دغه نه په سراج طریقې سره زومبي جوړ شوی. هڅې څنګه دغه ځای نه بار ته روځي نو په تندکونو کې د سړک خواله د ځان د راړسولو نه پس د سړک په اشارو باندې د کلي خواله ورسي. بل وا هم په دې ښار کې موږ یو کس ګورو د کوم نوم چې ټام وي او د ګاډو د ټکولو کار کوي. هبا د قص ته په سړک باندې میخونه خورول دی د پاره چې د خلکو ګاډي خراب شي او مال دراتلو نه پس د خپل مرزي پیسې ته نه واخلم. حسره با دغه په کور کې دغه خور نورا او روره ټوي هم سودا د پلان نوم جونو کوم چې به هر ورځ صرف یو خوب لیدا چې زه په طریقې سره پیسې رايوځې کما او چرته بل ملک ته په چکر وخمه. په دې وخت کې سام د دوی کلی ته ورته ورانږدې کیږي. هبا په خلکو باندې د حمله کولو کوشش کا خو چې د بیماری د وجې د رفتار داد نه سیوا کمو د وجې هر څوک پته نه بچ کېدل. په اتفاق سره هغه په ګرځېدو کې د جون خواله ځان ورسي او سام د جان په مری باندې چک ولګي. دغه راچغه چې کله دغه د کور والا ووري نو وی د مغسري جان را قابو کی او دغه د اوسېدو والا په ګاډي کې بند کی. نو څو غنټې پس په حیرانتیا سره ناڅاپه جون ته داسې محسوس شي چې زه خو په ځوانېدو باندې ما هغه اوس د سلو ګرځېدو په ځای باندې منډه وهل شروع کی چې د درې توانایي په لیدو سره دغه ملګري هم هغه ته حیران شي. په دې سره دغه بیروزګار زوی ټوی ته یو خیال راشي بي کچري د سام په چک لګولو سره باقي خلک ځوانيږي. دینه خو موږ یو غټ کاروبار جوړولی شو. دغه د کور والا سام خپل کور په ګراج کې بند کی چې هغه په قید کې په لیدو سره د نورا په سخت زړه خفه شي. خو پټرای او پټام باندې پیسو داسې سترګې پټې کړې وي چې دغه په زړه کې هیڅ قسم سره هم نه راته. د دې یو میرانیزه مور وا کوم چې دغه د راقابو کولو د پاره په لاس را باخلو دغه نه ټول پټول غاخونه وباسي او چې کله هغه ته دغه د چکونو ضرورت پیښ شي نو په دې سره هغه ته نقلي غاخونه ولګي د پاره چې په خلکو باندې چکونه لګي او هغه ته ځوان ښکاریږي. ډیر زر د جون ټول پټول ملګری هغه له پیسې ورکول شروع کی او دغه په بدل کې د سام په ذریعہ سره په غوي باندې چکونه لګي او غوي ته په وخت تور باندې خپل ځانونه ځوان محسوسيږي. په دې سره د دوی خاندان ورته واره په مالداري دوشي خو چې د دوی مور بیمار وه هغه په ټول پټوله پیسې د ځان لپاره جمع کولې. په دې سره دغه ټول ته لګي چې موږ باندې هو قسمت مهربانه شوی دا موږ به صرف په یو څو میاشتو کې مالداران شو. خو نور په زړه کې ورځ تر ورځې پریشان کیږي. هغه ته احساس کیږي چې موږ په دې بیوسه مخلوق باندې ظلم کو او د دې لالچ بدله به خامخا زموږ ناغستل کیږي. خو دا غیرونو ته سام انسان نه بلکې کاروبار ښکاریږي کوم چې دا غوي د پاره د پیسو ماشینو د دې نه خبره چې دوی د لالچ په یو ورځ دوی په یو غټ مصیبت کې اچي. اوس دا غوي کاروبار په ټول ملک کې خور شي او خلک د لیر زونه راځي صرف او صرف د پاره چې سام په موږ باندې یو چک ولګي یو موږ ځوانان کې او واقعي داغه په چک لګولو سره په انسان کې په طاقت راته په سام باندې په ګټل شو پیسو باندې غوي یو پټرول پمپ کولوږي او دې سره د جان د چکر په خواهش کې ورته واره اضافه کیږي چې زر پیسې جمع شي چې زه پکې لږ چکر ولګوم. په دې باندې د پولیس هم شک پیدا شي ولې چې هغوی چې کومې ګوتې له سام نه اغستلې وي دغه په چک کولو سره هغوی ته دغه هیڅ قسم سره کارت نه ملو شوی. یو څو ورځې پس د ټوی ذهن ته یو خیال راشي چې داسې به وکړم چې دې به زه چېرته په ساینسدان باندې خرڅ کړم او د هغې په بدل کې به موږ په یو ځای باندې مالداران شو. خو بیا ناڅاپه یوه ورځ د هغوی دا هر څه بدل شي. دوی چې په سام باندې څومره خلک هم خوړلي په هغوی باندې په مزه باندې د غونته کې زومبي وایرس اثر شروع کی. اوس که به واده او که نه د بس اډه به وه په هر ځای کې به یو انسان په بل باندې لګیا او د بل د خوراک کوشش پې کو. په مزه باندې دغه چکونو د وجې د هغوی دا پوره ملک د دې بیمارۍ ښکار شي او دا صرف یو خفیه کاروبار پاتې نه شي بلکې د هغوی د کاروبار ټول ملک په مصیبت کې اچولی. په دې سره ټام او دا خاندان ته احساس وشي چې دا ټول هر څه صرف او صرف زموږ د لالچ نتیجه ده. دوی اوس په خپل کورونو کې ځانونه بند کړي ولې چې زومبیګان په ټول ملک کې خواره شوي. په دې وخت کې د دې میرانیزې مور د کومې نوم چې کریسټي و د بیمارۍ د وجې هغې ته سخت تکلیف را شروع شي او د هغې دا تکلیف ورته واره زیاتېږي. ټوی ته چې کله احساس وشي چې زما دا کور والا زما د وجې په دې حال باندې دي نو دې د وجې هغه د خپل خاندان د مدد فیصله وکړي. هغه شپه ورځ اوس په نېټ باندې ریسرچ شروع کړي چې خیر دا زومبیګان په څه باندې دوکه کیږي. هغوی خپله مور اسپتال ته د بوتلو دپاره
د ټول مخکې له سام زړې جامې واچي چې واقعي د هغوی دا طریقه کامیابه شو. هغوی په ګاډي کې کینی. بیا چې کله نورا د روډ ډایري وګوري نو هغې ته پته ولګي چې زما د روډ د ریسرچ مطابق کچرې دوی ته لیټونه یا اور وښودلی شي نو دوی ټول په ټوله په هغې پسې ځي. دوی په ساز طریقې سره هغوی دغه ځای نه اخوا کړي او چې کله دغه ځای نه روان شي نو په دې وخت کې سام ته احساس وشي چې نورا زما دپاره صرف یوه جینۍ نه ده. هغه چې کله دغه ځای نه په لرې کېدو شي نو خود په خود د سام د خولې نه د نورا نوم وځي، کوم چې د دې خبرې طرف ته اشاره وه چې په سام کې لا اوس هم انسانیت څه ناڅه ژوندی دی. هغه چې کله د خپلې خولې نه نوم وباسي نو په دې سره د هغه باقي ملګري په هغه باندې راټول شي او د هغه په خوړلو باندې شروع واچي. خو په دې وخت کې سام همت وکړي او د لیټر په ذریعې سره یوه غټه دماکه وکړي چې څه د وجې نورا دي په مفوظ طریقې سره ځانونه هسپتال ته ورسوي. وخت تېرېږي او یو څو ورځې پس په ټول ښار کې خبر خور شي چې دا وایرس د سام نه بلکې د یوې کمپنۍ د خفیه تجربو د وجې خور شوي وو. ساینسدانان چې کله د سام په وجود باندې تحقیق وکړي نو هغوی ته پته ولګي چې د وجود نه موږ د هغې وایرسو خلاف دبۍ هم تیارولی شو. 6 میاشتې پس اوس ټول ښار ساینسدانانو په قابو کې اخیستلی و او سام پکې هم په مکمله توګه باندې ټیک شوی و. اوس په هغه د نورا د کور واله سره یو ښار ته ته او هغلته کې به مفت د هغې زومبیګانو خلاف د بیانې تقسیمولې او ټرای او ټوم هم دا سبق زده کړی چې د لالچ انجام همیشه صرف او صرف تبۍ راوړي. تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.